محترم ورور ملا جان محمد حاجی ابرار صاحب پوښتنه کړې ده. وایي که یو څوک خپلې مېرمنې ته د میاشتنۍ مریضۍ د بندېدلو ګولۍ و دوا ورته ورکړي او هغې د مریضۍ وخت راسي خو مریضي ورنسي، نو آیا دغه ښځه به لمونځ کوي که یا؟ او آیا دغه ښځه خاوند مجامعت و همبستري ورسره کولی شي که یا؟ محترم وروره چې میاشتنۍ مریضي ښځې ته ورنغله، یا یې دوا خوړلې ده یا مریضي سره بې ټیمه سوه، 2-3 میاشتې حمل هم نسته او مریضي هم نسته، نو کوروالی هم خاوند ورسره کولی شي او لمونځ به هم کوي. خلاصه دا چې د ښځې مریضي چې ورکه وه، که د دوا د وجې وه که بې له دوا وه، ښځه پاکه ده، لمونځ به کوي او خاوند مجامعت او همبستري ورسره کولی شي. والله اعلم بالصواب. طالب عادل صاحب د بادغیس د بالامرغاب اوسېدونکي پوښتنه کړې ده. وایي که یو نجلۍ د یو ښځې شیدې وروي نو دا خو یې مور سوه، وایي د خپل رضعي مور د وړونو سره د دې نکاح څنګه ده؟ محترم وروره د هغو سره د دې نکاح حرامه ده، ځکه هغه د دې ماماګان سوه، لکه څنګه چې د سکه ماما سره نکاح حرامه ده، دا رقم د خورزې د رضعي خورزې او رضاعي ماما تر مابینځ هم نکاح حرامه ده. والله اعلم بالصواب.